جنگي جنایتونه برټانوي ځواکونو په افغانستان کې بیګناه ولسي وګړي، ماشومان او اسیران وژلي. په دې اړه دردونکی راپور خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بي بي سي په یوه خپرونه کې د برټانیا د ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په تړاو ایښوونکي معلومات په ډاګه شوي چې ښیي په افغانستان کې یې ماشومان، بیګناه ولسي وګړي او جنگي اسیران وژلي دي. د برټانیا یو شمېر پخوانیو سرتیرو ویلي چې د شپنیزو اپریشنونو پر مهال ملګرو بیګناه ولسي وګړي وژل. یو پخوانی برټانوي سرتیري ویلي ما په خپلو سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې ولچک کړ، بیا یې پرې ډز وکړ. هغه هیڅ ګواښ نه و، یوازې یو کوچنی هلک و. د ده په وینا اس بي اس برټانوي ځواکونو د اپریشنونو پر مهال په منظم ډول وګړي پلټل، بیا یې پرې لاسونه تړل او بالاخره یې وژل. یاد برټانوي سرتیري دا هم ډیره کړې چې د دغه ډول پیښو د پټولو لپاره به یې ملګرو له وژل شوو ولسي وګړو سره درغلیزې وسلې هم کېښودې. د بي بي سي په دې رسوایۍ کې تر 10 ډیرو برټانوي پخوانیو ځانګړو سرتیرو شهادتونه ورکړي او دا هم پکې څرګنده شوي چې ټاپیان وژل کېدل، بندیان د خوب پر مهال اعدام شوي او د ځانګړو قطعو ترمنځ د وژنو پر شمیر سیالۍ هم روانې وي. یو بل پخوانی برټانوي سرتیری وایي ځینې سرتیري دومره د وژنو په خوند اموخته شوي وو چې د رواني وژونکو بڼه یې خپله کړې وه. دوی به میلمستونونو ته ننوتل او ټول ویده نارینه یې وژل. دا کار یوه ټولیزه چاره ګرځېدلې وه. په یو شمېر نورو پیښو کې راپور ډیروي په سیمو کې تر چانیز اپریشن وروسته د سیمې چانیزو سرتیرو ډلو ټاپیان په سر ویشتل او ځای پر ځای وژل. د برټانوي ځواکونو دغه کړنې په څرګنده توګه جنگي جنایتونه بلل شوي دي. د اس بي اس ځواکونو د یو بل پخواني غړي په وینا د ټاپیانو د وژل کېدو کیسه له هیچا پټه نه ده. هغه ډیره کړې سرتیرو به د څارونکو او حقوقي ادارو د تیرستلو لپاره غیر فعال لاسي بمونه او وړې وسلې له ځان سره لیږدولې ترڅو د وژل شوو ترڅنګ یې کیږدي او داسې وښیي چې وژل شوي کسان وسله وو. د بي بي سي راپور دا هم څرګندوي چې د برټانیا لوړپوړي افسران له دغو جنایتونو څخه خبر وو او ان سرتیرو ته به ښودل کېدل چې څنګه درغلیز اپریشني راپورونه ولیکي ترڅو د پوځي پولیسو له څېړنو څخه خلاص شي. یو سرتیری وایي موږ ته ښودل شوې وه څنګه داسې راپور ولیکو چې ګواکې چا مشکوک حرکت کړی او له همدې امله پرې ډز شوی. هر څه سنجول شوي وو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.